جوانان نباید تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار گیرند. اداره علمی و تحقیقاتی کلمات در همکاری با آمریت معارف ولسوالی فرزه سمینار تربیتی را برای استادان و متعلمین این ولسوالی برگزار کرد. مسئولان محلی با تاکید بر اهمیت تربیت اسلامی در میان جوانان گفتند که تربیت اسلامی نه تنها باعث رستگاری در آخرت می شود، بلکه موجب اصلاح افکار و رفتار جوانان در جامعه نیز می گردد. تربیت اسلامی قرآن و سنت است که به این ما و شما عقیده و عمل کنیم. وقتی که تربیت اسلامی را یک کس بالای خود تطبیق داد، از این مستفید شد، بدن این اصلاح است، عقل این اصلاح است. مونږ خپل ځان او خپل ملت اولس اهل بیت هم په دې مزایا او مفادات فویکو او هغوی ته د ځای نه دغه کم نصیحت، کم واز، کم فضایل چې مونږ تاسو ته شیوخ وایي هغوی ته هم ورسوو. عالمان دینی با بیان ویژگی‌های استادان مسلکی از استادان شرکت کننده در این سمینار خواستند تا در راستای تربیت سالم و اسلامی شاگردان تلاش بیشتری به خرج دهند. یو مضمون استاد سے اخلی که هغه د فیزیک مضمون وي، که هغه د ریاضي مضمون وي، که د انګلیسي مضمون وي، په خپل مضمون باندې به دی برلاسي. دی به دومره توان لري چې دی شاگرد ته کما حقه تدریس. باید شما در راستای تربیت نسل آینده حد الامکان کوشش بکنید و نسل آینده و فرزندان آینده و همچنان شاگردان را قسمی تربیه نمایید که فرهنگ اسلامی و همچنان سیرت و صورت اسلامی را آنها با خود افتخار بدانند. در همین حال شماری از علمای دینی در این برنامه از شاگردان خواستند تا تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگیرند و به حصول شریعت اسلامی پابند بمانند. چې د جنه د چوکۍ نه تښتېدلي دي، نن لګیا دي په اسلامي نظام پسې تبلیغات کوي، او یا هغه کمزوري خلک چې د اسلامي نظام له نږدې نه دي لیدلی، د اسلامي نظام هغه مشران نه دي ورته معلوم چې څه رقم مشران دي، دوی دغه تبلیغات کوي، ځوانان دي موږ طرف د انحراف ته روانوي. از سوی هم شرکت کنندگان در این سمینار برگزاری چنین برنامه ها را مفید خوانده و میگویند که آموزش های کسب شده را در زندگی اجتماعیشان عملی خواهند کرد. مونږ د قرآن په آیاتونو پوه شو چې قرآن کې کوم آیاتونه او دلته مونږ ته ویل شو، مونږ پې پوه شو. د تعلیم و تربیه په شیانو ډېر پوه شو. مهمه دا چې وخت و زمان باندې سم پوه شو چې وخت څه قدر لري، د زمان څه قدر لري، مونږ په قدرداني پوه شو. نننی سیمینار د وخت په باره کې زمونږ د راتلونکي په باره کې خپل د ژوند چې یعنې خپل استادانو سره د استادانو احترام باید وکړو، د یعنې خپل راتلونکی باید خپله جوړ کړو. داسې نه وي چې مثال درسونو ته مونږ ولاړ شو بیا فایده هم راته ونه کوي. دا زمونږ د زده کړو په بهیر کې ډېر ارزښتمند دي، ځکه چې مونږ تشویقوي خپل درس ته، خپل آینده جوړولو ته، راتلونکي جوړولو ته مونږ ډېر زیات تشویقوي. گفتنی است که اداره علمی و تحقیقاتی کلمات به هدف ارتقای تربیت فکری سالم شاگردان سمینار آموزشی یک روزه را تحت عنوان اصول تربیت اسلامی و آموزش سالم شاگردان برای بیش از 300 شاگرد در ولسوالی فرزه برگزار کرد.